السلام علیکم دوستانو د پښتو مشهوري سندرغاړي شینا ګل غلط تصویران او ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوي. که غواړئ چې تاسو هم دا تصویران او ویډیو ګورئ نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو د پښتو سندرغاړي شینا ګل خو به ډېر خلک پیژني ځکه چې د دې د اواز ډېر زیات مینوال دي. خو څه ورځې مخکې د شینا ګل یو ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوه چې دا پکې یو سړي سره ګډیږي. د شینا ګل په وینا چې دا زموږ فیملی کې یو پروګرام او دا د هغې ویډیو ده. د شینا ګل په وینا چې دا ویډیو موږ سره یو میموري کارت کې سیف وه او هغه میموري کارت زموږ نه بېدرکه شوی او اوس چې هغه میموري کارت چا له په لاس ورغلی نو هغه دا غلط حرکت کړی دی. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا زموږ په معاشره کې دا رنګې ډېر کیسونه کیږي نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې اول خو تصویران او د فیملی ویډیوګانې په موبایل کې یا په میموري کارت کې مه ساتئ، د دې هیڅ ضرورت نشته. او فرض کا که تاسو دا ساتئ هم نو څنګه چې یو انسان خپل سره او خپلې پیسې ځان سره محفوظ ږدي نو همدغه رنګې دا هم ځان سره محفوظ ږدئ ځکه چې دا هم ستاسو د کور عزت دی. او هغه کسانو ته هم دا خواست کوم کم چې دا رنګې غلط حرکتونه کوي نو داسې حرکتونه دې نه کوي ځکه چې د دوی په کور کې به هم مور او خور وي نو دوی له پکار دي چې د بل چا عزت دې مه نیلامئ. دوستانو دا خبره یاد وساتئ، سوځي هغه دی په کم ځای باندې چې اور بلي، پته هغه سړي ته لګي چې د چا د کور عزت بهر لاړ شي او بهر تار شي. نو دوستانو که زما خبرو باندې ستاسو زړه ته صدوق رسېدلی وي نو زه تاسو نه معذرت غواړم. تر بل ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.